بسم الله الرحمن الرحیم. جی مینوارو د حمید الرحمن همدرد لخوا په درود سلامونه قبول کړئ. هیله ده چې په صحت به کامل یې. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې په شانګله کې مارتون کې یو خټ یو غر راغورځېدلی او ماشومانو لوبې کولې او ډېر ماشومان پکې مطلب شهیدان شوي دي او په هغه دغو فوري طور مطلب ګیاره باعث یو ذمهواري جوړېده یا وغیره وغیره د مقامي خلکو هم یو ذمهواري جوړېده داسې چې په وخت باندې پورې طور څخه ورکړې ده خو نه ونه شوه. نو هغې ماشومانو په عقیدت کې زمونږ د ملګري کوم چې شریف الله محراب نومیږي د مشال پښتو ادبي او ثقافتي ټولنې غړی دی. د هغوی په عقیدت کې دوی یو نظم لیکلی دی او د هغوی ارواحونو ته د ډالۍ دي. راځئ چې ووایو. نظم څه په دې ډول دی چې بیا په مارتون باندې راځي بل هغه غمونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه مور پلارې واړه ارمانې پاتې شو د هر ماشوم په غم ستې پاتې شو اوس به کوي پسې تمام عمر ویرونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه او په شانګله مارتون قیامت راغلی د څو ګلانو شهادت راغلی و د مرګ په لورې زی تنکي سرونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه د مور او پلار ارمان د خاورو لاندې په مخ ښایسته ګلان د خاورو لاندې او د ټول مهلت په زړه یې وشول پرهارونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه قاتل دا بے وفائی دی وکړه حمله د هر پلار په زړګي دی وکړه خاورونه لاندې شو د هر مور امیدونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه د خاورو لاندې ماشومان پراته وو د جنت باغ نه څو ګلان پراته وو ای امدادي نه وو حکومت څنګه کارونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه شریف محراب پسې والله جړلی حمید همدردم پر اختیا جړلی شریف محراب پسې والله جړلی حمید همدردم پر اختیا جړلی بیا یې لیکل پسې ساده شعرونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه ماشومان شهیدان دي د جنت د باغ ګلونه. ډېر ښه، ډېر اعلی، ډېر زبردست، ډېر خوندور. دا و شریف الله محراب چې هغې ماشومانو ته د عقیدت پیرزونې پیرزو کړې ډالۍ یې کړې. هم دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل حمید الرحمن همدرد او شریف الله محراب ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم.